په پاکستان هېواد کې ټولو د پیوار کارت درلودونکو افغان کډوالو ته یو د خوښۍ خبر دی. یونیسار یو خبر خپور کړی دی چې هغه افغان کډوال چې کوم شنه کارت درلودونکي یا د پیوار کارت درلودونکي وي په 2021 کال کې خپل کارډونه سمارټ ته اړولي وي، خو د هغه څخه راوروسته دوی په کورنۍ کې یا واده سوی وي یا فرضاً کوچنیان پیدا سوي وي یا داسې د کورنۍ غړی وي چې هغه دوی راجسټر کړی وي، په هغه وخت کې ګوتې ځینې لګولي وي خو تر اوسه پورې بیا نه دی ورغلی، هغه سند یې نه دی اخیستی. نو تاسې کولی شئ چې د روان کال 2025 د 21 نیټې پورې د دغه مودې څخه ګټه پورته کړئ او خپل د کورنۍ کوم غړي چې بېکاره پاته وي هغه کسان وي چې مقصد ECC کارت یا پر بل کارت باندې دغه ګوتې نه وي لګولي، هغه تاسې بیولی شئ. د PCM کوم سنټران چې دي که هغه نوي ماشومان پیدا سوي وي هغه ورویستلی شئ، خپل په ځان پسې راجسټرولی شئ. فرضاً خاص دغه مسله د هغو کسانو دپاره ده چې ودونه یې تازه کړي وي، فرضاً کور والا یې شین کارت لري خاوند یې نه لري، یا خاوند شین کارت لري کور والا یې شین کارت نه لري، نو تاسې کولی شئ چې د PCM سنټرو ته چې په هره صوبه کې وي هلته ورشئ، خپل نکاحنامه او کوم د ضرورت وړ اسناد چې دي هغه وروئ، هغه تاسې یو د بل سره راجسټر کوي او تاسې ته د هغه په نتیجه کې یو سرټیفیکیټ درکوي چې هغه سرټیفیکیټ که فرضاً تاسې خپل وطن ته خپل په خوښه ځئ د هغو نه امتیاز ورکول کېږي لکه کوم چې د یو شین کارت درلودونکي ته ورکول کېږي. نو دغه پروسه د UMRF پروسه ده. دغه سند ترلاسه کولو دپاره تاسې باید خپل کوم د کورنۍ غړي چې پاته وي هغه باید تاسې PCM سنټرو ته ورشئ او د دغه پروسې څخه ګټه واخلئ. مننه.